بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پرون چې د سپریم کورټ کومه فیصله راغلی ده نو د هغې فیصلې نه پس چې کوم صورتحال جوړ دی یا دا فیصله چې راغلی ده نو په دې باندې یو څو خبرې ستاسو روپۍ لپاره کوم. ګورئ لومړی دا خبره ده چې که ستاسو خیال نه خلکو به دا خبره کوله چې د پارلیمنت کاروایي د اسمبلی کاروایي په عدالت کې نشي چیلنج کېدی او سپریم کورټ د سپیکر د رولینګ خلاف فیصله نشي ورکولی. دا فیصله یې ولې ورکړه؟ بل سپریم کورټ چې اسمبلی بحال کړه نو د اسمبلی خو وزیر اعظم د آیین مطابق صدر ته ویلي چې د اسمبلی ماته کا نو سپریم کورټ ولې د آیین مطابق چې هغه اسمبلی ماته کړې ده دا ولې بیا بحال کړه؟ نو په دې باندې یو خبره. بله خبره دا ده چې د نظریې ضرورت چې خلک وایي نظریې ضرورت چې انګلیش کې ورته ډاکټرین اف نیسیسټي وایي ایکټ اف نیسیسټي دا څه شی دی نه نظریې ضرورت او دا نظریې ضرورت کله نه ایجاد شوی و چا ایجاد کړی و پاکستان کې کله کله یوز شوی ده. نو دې باندې خبره او ورپسې دا چې دا اوس د سپریم کورټ د فیصلې نه پس کیږي او صورتحال چې کوم جوړ شو نو د اپوزیشن لپاره دا څنګه دی د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف لپاره څنګه دی او پاکستان تحریک انصاف د فیصلې خلاف نیکسټ کم سټپ پورته کولی شي د دې لپاره سیاسي طور سره نقصان کیږي که فایده به کیږي. نو د لومړۍ خو خبره دا شروع کوو چې سپریم کورټ د سپیکر د رولینګ خلاف فیصله نشي ورکولی هغې فیصله ورکړه دا یې ولې ورکړه؟ نو ګورئ سپیکر صاحب وي چې د آرټیکل 5 مطابق هر یو شهري به د پاکستان چې نه به ملک سره وفاداري او هغه دغه د وینا مطابق لکه ټول اپوزیشن چې دی نه د بیرونی سازش کې نه ملک خلاف لړل نو د ملک وفادار پاتې نشو نه ځکه تحریک عدم اعتماد مسترد کوم نه تحریک عدم اعتماد ټوله کاروایی د آیین مطابق وا هغه د آرټیکل 5 سهارا واغستا خو د آرټیکل 5 سهارا واغستا او د آیین بل آرټیکل چې د تحریک عدم اعتماد مطابق متعلق دی نه هغه د هغه خلاف لاړ نه هغه په خپل د آیین خلاف لاړ نو د آیین خلاف چې لاړ نو سپریم کورټ از خود نوټس واغستو ځکه چې ګورئ د آیین مطابق د پاکستان د آیین پروټیکټر چې کوم دی محافظ نه د پاکستان سپریم کورټ دی نو چې کله هم داسې کار وشي نه سپریم کورټ په از خود نوټس اخلي نه هغې ځکه از خود نوټس واغستو د سپیکر رولینګ د سپیکر عدم اعتماد مسترد کولی ځکه دا فیصله یې چې کوم دی غلطه فیصله ډکلیر کړه چې دا خو په خپله د آیین خلاف ورزي وشوه. نو یو ښه د صدر اسمبلی ماتول د وزیر اعظم په خوله دا یې ولې چې کوم دی اسمبلی ولې بحال کړه نو دا داسې ده چې هغه وزیر اعظم صدر ته اسمبلی ماتولو نشي ویلی چې د کوم وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد پیش شوی له اوټونه پې نه شوي. یو دویم چې د هغه خلاف تحریک عدم اعتماد پیش شوی او منظور شوی بیا هم د اسمبلی ماتولو نشي ویلی او دریم چې د استعفا ورکړي او نو بیا هم د اسمبلی ماتولو نشي ویلی. نو دا ګورئ دا عمران خان خلاف خو تحریک عدم اعتماد پیش شوی ووټ پې لا نه و شوی نو ځکه د دغه ټیم کې د اسمبلی نه ماتولو نشو ویلی نو ځکه یې اسمبلي هم بیا بحال کړه چې اوس فیصلې ورکړی شوي نو څه به کیږي نو اوس به دغه کیږي چې د کوم ځای کې چې خبره پاتې شوې وه د هغه ځای نه به بیا شروع کیږي د اسمبلی اجلاس به راوبللی شي سبا که خیري په 9 اپریل باندې او 10 بجې به دغه شان د تحریک عدم اعتماد باندې بیا یو پیرې د ووټینګ کیږي او چې مخامخ څنګه ښکاري چې د هغوی ووټونه سیوا دي د اپوزیشن نو بس داسې به وشي چې وزیر اعظم به په دغه طریقه باندې لرې شي او شهباز شریف په وزیر اعظم شي. د دې فیصلې په پنجاب باندې هم اثر دی او پنجاب کې چې اوس چې دننه اسمبلی کې هغه کوم د پرویز الهي او د حمزه شهباز مقابله ده نه هغې کې به اوس اپوزیشن پړله باري کیږي نو دا خبره ده. نظریې ضرورت څه شی دی؟ ګورئ نظریې ضرورت په لومبي ځل باندې پاکستان کې د دې استعمال په 1954 کې شوی دی. دا په هغه زمانه کې چې صدر ته به ګورنر جنرال وي غلام محمد د پاکستان ګورنر جنرال هغه په لومبي ځل باندې پاکستان کې اسمبلی ماته کړه هغه یو غیر آئیني کار کړی چې کله د اسمبلی سپیکر مولوي تمیز الدین تاسو ته دا پته چې یو په بورکا کې چې کوم عدالت ته تللی و کیسې داخل کړو د دې یاري نه چې حکومت دغه خلاف ته چېرته په لاره کې څه ورته ونوایي نو هغه عدالت ته لاړ کیسې داخل کو نو سند های کورټ اسمبلی بحال کړه خو چې کله د پاکستان سپریم کورټ ته چې په هغه وخت کې به ورته فیډرل کورټ وي هغې کې ته کیس راغی وفاقي حکومت هلته اپیل وکړو د سند های کورټ د فیصلې خلاف نو هلته کې سپریم کورټ نظریې ضرورت د نظریه ایجاد کړه او وی چې دا د چې اسمبلی ماته کړې ده نو دا د وخت ضرورت ده حالات داسې وو دې د نظریې ضرورت وایي دا د ضیاء الحق په زمانه کې دا د مشرف په زمانه کې بیا چې کوم دی چې مارشل لا لګېدلی ده او خلک د مارشل لا خلاف عدالت ته تللی دی د پاکستان سپریم کورټ دغه نظریه ضرورت مخې ته راوستې ده چې حالات خراب وو نو بس ځکه داسې وشو دا د وخت ضرورت و نو نظریه ضرورت دا دی. اوس دی وخت کې چې کوم دی بیا خلک یېرېدل چې هسې نه چې نظریې ضرورت بیا استعمال شي خو هغه شان ونه شوه نو ځکه خلک اوس وایي چې د پاکستان سپریم کورټ نظریې ضرورت دفن کړه او د همیش لپاره دا دفن شوه نو وایي دا د آیین او د قانون او د ملک په بیسټ انټرسټ کې ده نو دا خو د نظریې ضرورت خبره شوه. اوس د دې نه بعد به
چې کله د شهباز شریف وزیر اعظم شي هغې خپله کابینه جوړه کړي نو وزیر اعظم سره عمران خان سره او پی ټی آی سره څه آپشنز دي. نو آپشن نمبر 1 خو دا دی چې د سپریم کورټ د دې فیصلې خلاف بیا یو بیرې ته په سپریم کورټ کې اپیل وکړي، خو ممکنه دا چې نه به کوي ځکه چې د سپریم کورټ دا فیصله داسې ده چې سپریم کورټ به د دې خلاف بیا اډو اپیل وانخلي او که چېرې واخلي هم نو فیصله به نه بدلېږي، نه هسې به ټایم تېرېږي. نو هغه خو کیدای شي چې اپیل ونه کړي، لکه ډېره ممکنه دا ده. اوس چې اپیلونه کی او شهباز شریف وزیر اعظم شي نو بیا به څه کېږي، نو بیا پی ټی آی سره دویم نمبر آپشن دا دی چې هغوی څنګه وي چې موږ به ټول استعفاګانې ورکو او موږ خو 155 ایم ان ایز یو، نو چې موږ استعفاګانې ورکو نو په 155 سیټونو باندې دی ضمني الیکشن نشي کولی، بای پول چې ورته وایي، نو دا نشي کولی. نه چې دا نشي کولی نو لهذا دی بیا فرش الیکشن ته لاړ شي، خو د آیین او د قانون مطابق ضروري نه ده چې ګینې 155 کسان دي دومره په ګڼ تعداد کې ایم ان ایز استعفا ورکړي نو بیا به خامخا فرش الیکشن کېږي، ضروري نه ده. هغوی به بای الیکشن وکړي، ضمني الیکشن به وکړي، او که چېرې هغوی ضمني الیکشن کوي او پی ټي آی به کې حصه نه اخلي نو بیا خو د هغوی دپاره نوره ښه شوه، هغوی به خپل کسان ودرېږي او هغوی به وشي بس نو د دوی هغه چې کوم 155 دي نه به هم کم شي. یو خو دا خبره ده. بله چې کومه خبره ده نه دا ده که چېرې دی استعفاګانې عمران خان ټول خپل ایم ان ایز ته وایي چې استعفاګانې ورکوي نو دې کې ګورئ دا پروبیبلیټي امکان هم موجود دی چې د پی ټي آی 155 ایم ان ایز کې ګورئ هغه ایم ان ایز هم دي چې هغوی په ایکچوال کې د پی ټي آی نه دي بلکې د نورو پارټونو راغلي وو چې جهانګیر ترین به راوستل هغې کې لا اوس هم څه خلک پاتې دی او هغه پی ټي آی سره دي. چې کوم ورسره پاتې دي نو کېدای شي چې هغوی هم وایي چې موږ استعفاګانې نه ورکوو نو بیا خو تحریک انصاف ته نور الټا نقصان کیږي. نو اوس په کار څه دي؟ په کار خو بس دا دي چې تحریک عدم اعتماد چې څنګه آئینی قانوني لاره ده چې وزیر اعظم د هغې سامنے وکړي عمران خان او دی په دې باندې لرې شي، بس دی به اپوزیشن لیډر شي، د دې د اپوزیشن کې کوم نه پاتې کال نیم تېر کړي که نه، او په اپوزیشن کې د هغوی به هم پته ولګي که نه چې شهباز شریف راشي یا متحده اپوزیشن راشي او هغوی حکومت وکړي کال نیم کې، چې هغوی حکومت کوي نو خلکو ته به پته ولګي چې دوی څنګه حکومت کوي که نه، چې هغه خلک چې څوک چې عمران خان حکومت ښه ونه چلو چې هغوی ښه ونه چلو نو اوس به پته ولګي که نه چې اپوزیشن ښه چلوي که بد یې چلوي، نو چې د اپوزیشن ورسره پته ولګي نه دا به ښه نه. نو په کار خو دا ده چې څنګه آئین او قانون وایي نه چې هغه شان ملک چلیږي، خپلې ذاتي خوښې ناخوښې به یو سایډ ته کوو او آئین قانون ته به ګورو، ملک ته به ګورو، نو هلې به ملک ښه چلیږي. ګینې هسې داسې نه کېږي. د ویډیو کتو ډېره مننه.